یا ورځي یو سړی راغی سرورتا محمد نبی پیشوا او پیغمبر تا سړی ولیدي جامې داغ په غاړه ډېر زړی و کمیس او پرتوګ دواړه ورته ویل زموږ پاک رسوله دا لباس خو ستا په تن دی نامقبوله پیغمبر ورته ویل چې څه روزګار کړم چې پیسې راسره نه وي نو څه کار کړم بیا سړي 12 روپۍ ورکړې نامدار ته دا پیسې شولې تقدیم هغه سردار ته پیغمبر پیسې علي تکړې گزار چې کالی پیرا تراوړل بازارا چې علي کل جامې راوړي یارانو ویل دا کل لایق دي د خوارانو دا ټوکر دی قیمتي او زنا چاریم زل داسی لباسو زنی بیزاریم رسول وویل علی مخفکی جاد دنیا پشایس کلا مغلی جاد زچی دوارا زوٹو کر واخلو بازار کی کم چی ډیروی ارزان پدی شار کی چی رسول او علی دوارا شول روانا لار کی گوری او شزاکری گریانا پیغمبر تری تپس وکړ سایلت دی د جړا پته جوړ شوی یو قیامت دی شزی وویل پیغمبر تپو دا شانا اوس کیسه په د جړا کړم درته عیانا زه یو کور کې د پخوانه یم مزدوره له زحمت او تکلیفونه یم تروره نن سهار 4 روپۍ راکړي باداري ویني غوښې په دې راوړه په تلواري اوس پیسې رانلوېدلې په دې لار کې دا ژړا ځکه کوم په دغه کار کې د رسول سره ورسره 12 دینارو او هغه خپل لباس لره پکارو دغه شزی ته سلوري تری ادا کړل اته نوري لخپل ځان سره نگاه کړل پسلور په جامې واخیستلې سلو نوري بل غریب ته وبخښلې چې رسول کله راستون شول بازارا هغه شزا وهم داسې ناکرارا پیغمبر تکړه پوښتنه څه علت دی دوباره دې د ژړا څه حقیقت دی شزی وویل چې ناوخته شو سردارا اوس په قهر زمای کور کې بادارا رسول وویل زجرګا در سره زما تا د قهر لبادار خلاص وما بیا رسول لاړو جرګا په غلور دروازه کړه ټک ټک د هغه کور د کاله میرمن بهر شوه دروازې ته تاسو ګورئ د رسول دی اندازې ته ورته ویل ای د کور مشر نامداري زجرګا تا تراغلی یم سرداری
دا مزدورای دکړه معافلتا ویریږي زما زړه لتا پدی کار خوشحالیږي ښځې وویل ای محبوبه پیغمبره په تمام جهان له هر چا معتبره دغه امر ستا منظور دی په چشمانو غوږ مو کیدی دې کیسې ته هوښیارانو د رسول علي اخلاق و شخصیتو د انسان سره مینا محبتو ما اشنا سیف الرحمن چې دا بیان کړ له کتاب می په شعر سره ګویان کړ